د دې لپاره چې خبرې اوږدې نه شي وروسته قدرمن محترم والي صاحب هم تاسو ته څه مهمې خبرې لري هغه هم درته وکړي وخت هم نه وخت دی د دې لپاره چې د مجلس زر ختم شي زه یو څو لاندې خبرې چې د ما په ذهن کې دي تاسو ته کول غواړم اوله خبره دا چې الحمدلله د موږ تاسو ولسونه هغه ولسونه دي چې د اسلام په خاطر ډېرې قربانۍ ورکړي ټول وخت د خدای تعالی په دین او د دین لپاره په قربانیو کې تیر شوی خو لله الحمد چې خدای تعالی د هغو قربانۍ په برکت د موږ تاسې په وطن کې امن اسلامي نظام راوستلی امن دا په شریعت کې دی کله چې په کوم هیواد کې په کوم مملکت کې شریعت وي امن به ورسره وي امن په اسلحه په ټانک په جاز په توپ په پیلوټ الوتکو کې نشته ګورئ که امن په دې کې وای نو د موږ تاسو نه ډېر پرمختللي هیوادونه شته اسلحې لري اسباب لري خو بیا هم امن کې نه دي علت دا دی چې په دې خلکو کې اسلام نشته شریعت نه دی عملي کړی نو موږ تاسې قربانۍ هم د شریعت لپاره ورکړي چې اسلامي نظام اول به په ځان عملي کوم بیا په خپلو ولسونو باندې خدای تعالی دغه امن همداسې برقرار ولري خو داسې ځینې خلک شته داسې اشخاص شته چې هغه د موږ تاسې په ناامنۍ کې د ځان لپاره ظاهرا خیر ویني ټول عمر یې د موږ تاسې په وینو باندې تجارت کړی دی خپل ملکونه جوړ کړي دي خو موږ تاسې ولسونه زخمي کړي دي موږ تاسې ولسونه شهیدان کړي دي مهاجر کړي دي زه دا وایم چې دا ګټې دي نو دا خلک ودروي د موږ په وینو تجارتونه نه کړي دا ګټې چې د موږ په وینو باندې وکړي موږ تاسې ولسونه قرباني کړل دا تر دغې پورې چې اوس یې وکړي بس وي دغو وږیوانو ته یا دغو وږیو شغلانو او ګیدړانو ته موږ دا وایو چې موږ د افغانستان ولسونه مه ځوروئ دا ناروا ګټې چې تاسې وکړې او موږ ولسونه مو تاسې وځورول ستړي مو کړل قرباني مو کړل دغه بس وه موږ دا نه وایو چې په ټولو خلکو کې دا مشکلات شته د موږ تاسو ګاونډي هیوادونه دا الحمدلله اسلامي هیوادونه دي خو په دې اسلامي هیوادونو کې داسې اشخاص شته چې په نوم مسلمان خو نور ټول عمر د کفر غلامي کړي دا وایم د خپلو امنیتي ځواکونو ته مجاهدینو او مسؤلینو ته چې دغه ولسونه چې د موږ تاسې ولسونه دي پرون په سنګر کې څنګ په څنګ د موږ تاسو قرباني ورکړي چې دغه ولسونو خدمت وکړي دا ولسونه مه خفه کوئ دا نننی نظام دغه امن چې خدای تعالی موږ تاسو راکړی دغه ولسونو قربانۍ دي مجاهدین بیا په غره کې وو یا په یو ځای بل ځای وو خو دا ولسونه وو چې ټولو کفارو ته په سپین ډګر او په سپین میدان باندې پراته وو چپړې د په کور وه زخمي کېدل دوی شهیدان کېدل دوی قرباني دی ورکوله زه ورته که تکلیف کې و دومره تکلیف نه و خو ډېر قربانۍ او تکلیفونه دغه ولسونو ورکړي دغو قربانیو هغه احسان چې خدای تعالی ترې اخیستی دغه د خلکو سره احسان یې وپېژنئ د ولسونو باندې ترحم لاس کش کوي د ولسونه خوشحاله کوي خدای تعالی ته مو امید دی چې انشاءالله دا امن به
همداسې برقرار پاتې کیږي. موږ تاسې چې په اتفاق و متحد وو هیڅوک را باندې مخه نشي لیدای. خو خدای دې داسې نه کړي چې موږ تاسې هغه اتفاق ګډوډ شي، دښمن په موږ داسې کې ځای پیدا کړي، لاس کېږدي، بیا به نو موږ هم خراب وو، تاسې به هم خراب وای. دغه نظام، دغه نعمت، د شریعت، د امن دا به هر څه به سره ګډوډ وي. خو الله تعالی داسې نه کړي. الله تعالی دې موږ تاسې د مشرانو د المؤمنین حفظه الله نه راونیسي تر وړه عسکره پورې ټولو حفاظت وکړي. دا امن چې خدای تعالی موږ تاسو سره کړی الله دې همداسې برقرار پاتې کړي.